خو عموما هلته بیا ښکلي صیب نه چې موږ یو شی بیا زده کړه هغه دا و چې ډېر تغییر واقعیتا ډېر تغییر چې رامنځته کېږي هغه د فونیم په کچه باندې ده. او بله مسله چې موږ هلته نه وي ما خپله زده کړله هغه دا وه چې دا د لهجو تغییر هم تر ډېره پورې ډېر منظم او سیستماتیک وي. معنا که د واویلونو تغییر ته موږ د پکتیا په لهجه کې ګورو واقعا هم دا په ټولو کلماتو کې هغلته چې مثلا د واو کلمه د په یې باندې اوړي، هلته چې د الف مسله ده په واو باندې بدلیږي. دا هغه تغییراتو په دې باندې ډېر نه غږېږو. خو د یوې ژبې د معیاري کولو لپاره ځینې خبرې شته چې هغه په پام کې نیول پکار دي چې یوه ژبه موږ څنګه را معیاري کړو او د بېلابېلو لهجو نه یوه هغسې لهجه جوړه کړو چې هغه هم د لیکنې ژبه وي، هم د میډیا ژبه وي، هم د دولت دارۍ ژبه وي، همدارنګه د پارلمانو د قضا د قوانینو ژبه وي، او بالاخره په یوه ژبني قلمرو کې دا د ټولو ویونکو لپاره قابل د قبول وي او پې وپوهېږي. د دې لپاره نو معیاري ژبه که موږ بحث کوو په تعریف باندې دا هغه ژبه وي چې په یوه ژبني قلمرو کې د همغې ژبې ټول ویونکي باید پې پوه شي. معنا که د وردګو خلک وي، که د غزني وي، که د کونړ وي، که د قندارو هره سیمه کې چې مثلا پښتانه پراته دي په دغه وریانت باندې باید وپوهېږي. دا او بل ځینې ځانګړنې لري د دې لپاره چې موږ معیاري ژبه سازو. د دې لپاره قاموسونه لیکل پکار دي، علومو اکاډمي د دې لپاره کار کوي، یو د دې ژبې د پرمختیا لپاره انسټیټیوټ مهم دی که نه، هغه یې ځانګړنې دي. مثلا یو واحد ګرامر لیکل پکار دي چې هغه نورو خلکو ته چې ورزده کوي باید موږ اړتیا دې ته پېښېږي چې د معیاري ګرامر موجود وي. د بېلابېلو لهجو د صوت لپاره غږیز شکل معیاري غږیز سیستم د دې لپاره پکار دی. دا خو ځانګړنې وي. خو یعنې نورې ځانګړنې هم لري که نه، چې مثلا یوه داسې ټولنه هم وي چې دا د معیار سازۍ پروسه تعقیب کړي که نه، یعنې دا پکې مهم ده د معیاري ژبې لپاره. خو ځینې نړیوال قوانین چې دي یا اصول هغه موږ ته پروسس آف سټنډرایزیشن یا 4 سټیجز آف سټنډرایزیشن په نامه باندې دغه وړاندې کوي. یو 4 اپشنه موږ ته وړاندې کوي، سټیجز دي، مرحلې دي. په دې کې یوه د سلیکشن مرحله ده. سلیکشن یا انتخاب دی. مثلا موږ تاسې چې معیاري ژبه جوړوو 2 لارې لرو په انتخاب کې. یوه یعنې دا په دې سټیج باندې بحث دی په سلیکشن. 2 لارې لرو. یوه دا لاره ده چې د بېلابېلو لهجو نه یوه چې هغه سیاسي و، فرهنګي و، کلتوري و، مثلا سپورټ ولري، هغه پکې را انتخابېږي د انتخاب لپاره. او دویم انتخاب په مسله کې دویم اصل دا دی چې د بېلابېلو لهجو نه ترکیبي یوه معیاري لهجه را جوړه شي. بیا هغه ښه لاره یې همدا دی. ښه لاره یې همدا ده ځکه په دې کې هغه چې وروستی پړاو د دې 4 سټیجز کې دي هغه د قبولیت یا د اکسپټنس مرحله کې دا ټولو ته د منلو وړ وي که نه، یعنې ترکیبي یوه جوړه شي. ډېرې ژبې شته، زما نه نوم هیر شو، په زیمبابوې کې ځینې ژبې دي چې هغه همداسې ترکیبي را جوړې شوي د بېلابېلو لهجو نه. نو دا 2 لارې لري. نو دا د انتخاب مسله ده. یعنی لومړی به یو وایرینټ به انتخابېږي، که هغه په دې دواړو شکلونو کې هر ډول نه انتخابېږي خو یوه به انتخابېږي. دویمه برخه یې د کوډیفیکیشن په نامه باندې راځي چې دې ته اصول تدوینېږي. د اصولو د تدوین یوه پروسه ده، سټیجز دی، کوډیفیکیشن دې ته ویل کېږي، چې بیا به نو د همدغې وارینټ لپاره ټول اصول ترتیبېږي. بیا په دې برخه کې مثلا د ګرافیمونو، ګرامري، نحوي او لګزیکل یعنی لغوي دې برخه باندې کار کېږي. دې ته قاموس لیکل کېږي، قاموسونه.
دې لپاره مثلا ګرامرونه لیکل کیږي، نحوي جوړښتونه یې برابریږي، صرفي جوړښتونه یې برابریږي، ګرافیمونه دا ورته برابریږي. دا ټول اصول ورته په دې برخه کې تدوینیږي. بیا دغه د قاموسونو په برخه کې بیا موږ راځو چې هغه د ویپانګې رغونه چې زیار صاحب هم یادونه کړې په دا لږ ذکر کې دا برخه هم شاملیږي چې اوس نو ویپانګه ورته جوړه، راځه نو دا ویپانګه په څنګه جوړه. 4 ډوله لغتونه دي، هغه سره موږ تاسو آشنا یو چې هغه ډیالکټیزم دی، ارکایزم دی، نیولوجیزم دی او لان ورډز دی، اډاپټیزم چې ورته وایي کنه، لغت پور لغتونه. یعنی دغه په دې به ډیر بحث نه کوو. 4 ډوله لغتونه بیا دا ویپانګه رغیږي چې هغه سوچا کلمات هم انتخاب شي د لهجې نه. بل مرحله د الابوریشن ده. الابوریشن دا دغه ته وایي د دې اصولو تعمیم یا عامول. جنرالایزیشن مرته خپلته چې ما په انګلیسي کې صرف کې الابوریشن او فنکشنز دي کنه، زینو تنا الابوریشن راخسته دی. دا د اصولو دا کوم چې دا باید عام شي کنه. ته مثلا دا میډیا ته داخل شي، دا تعقیب شي چې مخکې د معیاري ژبې لپاره ویل، دا پارلمان ته لاړ شي، مثلا د قضا ژبه شي، نصاب ته داخله شي. دا یعنی دا ده کنه چې کله معیاري لهجه سازه شي، اصول ورته جوړ شي، بیا دا باید او عمل کې استفاده وشي او دا باید عام شي او تر څو پورې دا باب شي کنه دا په ټولنه کې. او اخیری او اسانه مرحله د اکسپټنس د قبولیت دی چې دا نو دغه یو مرحله ده چې نور نو دا عام شي او د ټولو لخوا ومنل شي او دا دغه وریانت د یوې معیاري ژبې لپاره بیا ټولو ته قابل د قبول دی. دا هغه 4 سټیجونه و چې د معیاري ژبې لپاره یا 4 stages of language standardization تر نامه لاندې ما مطالعه کړي په دې کې راځي. اوس نو که غواړو چې دا د قبولیت مسله چې دا د ولسونو، ځکه دا خو د بیلابیلو لهجو خلک بیا موږ په افغاني ټولنه کې او تر ډیره پورې په همدغو شیانو باندې زموږ اختلاف وي. کنی ښه عالمان وي، ما به کله کله مثال ورکوه کنه، موږ د دې لپاره چې علمي استفاده مثلا په تحقیق کې موږ د خارجيانو نظریات چې هغه مو نه په دین ګرځي نه په فرهنګ یعنی علم کې خدا شي نه د مطرح استفاده کوو، خو زه د معصوموتک اثر په دین استفاده کوم چې د سره ذوق دلرم. حال دا چې ډیر کره مواد یا مثلا د زیار شیان په دین مطالعه کوم چې مثلا کزم ځان یو د قندار فرض کوم زیار شیانو نه په دې استفاده نه کوم چې دای ما سره په دې شي کې مشکل لري. یعنی دا په افغاني ټولنه کې دا شی ډیر برخوردونه کیږي. نو بنا ان هغه د قبولیت مسله زما لاندې دا مستقیم د سلیکشن له مرحله سره په تماس کې د پاړی کې که هغه مرحله په درست او صادقانه شکل سرته ورسیږي بیا نو دا کېدلی شي چې دا د قبولیت مرحله ډیره په اسانۍ سره مطرح شي. ښه دا د معیاري ژبې لپاره 4 دغه دي. بل دغه د متحد لیکدود ته به نو نه ځمه، هلته ما خو دا محصلینو ته بېلابېل سره مکس کړه. په لیکدود کې دا د زیار صاحب اووه خبرې دي که نه چې د معیاري لیکدود لپاره د ویرغوني دغه معیاري لیکدود اووه پرنسیپونه دي که نه، آرونه چې دی ورته وایي. هغه اوس نو د معیاري ژبې لپاره دا اساس شو، بیا د دې لپاره لیکدود جوړیږي که نه. په هغه کې د لیکدود په جوړونه رغونه کې بیا ما نور څه نه دي پیدا کړي، یوازې همغه د زیار صاحب اووه مرحلې دي چې هغه کې سپما ده، هغه کې خوږغږي ده، هغه کې لرغونوالی دی، په هغه کې مثلا اساس لرل دي، خو بلاغت دی، مثلا نه التباس دی. دا اوس ټیپه دي چې مثلا د یوې کلمې 15 ویریانټه پراته دي. صحیح ده، د یوې کلمې 15 ویریانټه پراته دي. دا د یو متحد لیکدود لپاره کوم ویریانټ باید انتخاب شي د معیار لپاره؟ دا نور خو بیا قاموسونو کې خوندي کیږي د دې د ساینونیمز په شکل. صحیح ده چې هغه په قاموس کې مثلا موږ وایو چې مشر او کشر
یا مشر او مسیر چې موږ وایو کنه په لهجه کې دوه ویرینټ دي، یو په سین دی یو په شین دی. کوم یو باید د معیار په حیث وټاکل شي، دا د متحد لیکدود بحث دی. نو د دې لپاره چې دغسې بېلابېل ویرینټونه رامنځته کېږي په ژبه کې موجود دي او د متحد لیکدود لپاره یو ویرینټ باید وټاکل شي. دا پرنسیپه دي. مثلا لرغونوالی کتل کېږي، دلته فونیمیک تغییر دی، یو غږ دی. د سین او د شین لرغونوالی کتل کېږي چې دا سین ډېر لرغونی دی، یو اپشن دی، صحیح دی. خو د خوږغۍ له مخې، د نفوسو د ډیروالي له مخې، مثلا د بلاغت له مخې، د نه التباس له مخې چې هلته په شوې ده او سوې ده کې د سوي او د سوځلو د دې فیل سره ګډون رامنځته کوي. یعنی موږ پرېکړه دلته نه کوو، اصول یې وایو. نو بیا هدف دا دی چې د معیاري لیکدود لپاره دغه پرنسیپه ما منظم ذهن کې نشته. یو لرغونوالی دی، یو د نفوسو شمیر دی، یو خوږغږي ده، یو نه التباس دی، بلاغت دی کنه، سپما ده، دغه دي. خو په دې لپاره بیا زیار صاحب چې کوم پرنسیپونه دا صحیح دي، دا اوس ټیپه صحیح دي، خو دا هره کلمه په دغه وړو قالبونو کې اچول پکار. مثلا ممکن یوه کلمه د مشر او مسیر به چې مثلا موږ یاد کړو، دا به په د نفوسو د شمیر له مخې ګورو، د لرغونوالي له مخې به ګورو، د خوږغۍ له مخې به ګورو، د نه التباس له مخې به ګورو. دا همدغه دوه کلمې یعنی دا اوس ټیپه په دې کې به ګورو. که په هر یو کې مثلا مسیر په 3 کې راوختی، دا بل په 4 کې، یا مسیر په 2 کې راوختی، دا بل په 5 کې، په 2 کې. بیا هغه چې ډیر دی د زیار صاحب د خبرې پر بنسټ باندې هغه بیا د اصل په حیث انتخابي. صحیح. دا د معیاري ژبې د لیکدود لپاره اصل هغه ټول مینو په دې نه کړ تشریح چې هغه به ډېر اسانه دي که نه. او یو خو دا نو بیا د ژبپوهانو کار هم دی چې لرغونوالی د کلمې پیدا کړي، هغه ایتیمولوژیک بحث دی. خوږغږي خو په هر حال یو څه کېږي، خو لرغونوالی د نفوسو شمیر بیا په جغرافیایي څېړنو ته اړه لري چې نفوس شماري دا څنګه کېږي که نه، د هغه په هغو اړه لري. خو یو منظمه دغه پکار. بله مسله، نور لیکچر خلاص شو، خو یوه مسله چې موږ په افغانستان کې د پښتو ژبې د معیاري کولو لپاره کومې هڅې مخکې په تاریخ یې نه غږېږم، خو چې وړاندیز کېږي. یو خو تیر نظام کې استاد سره به ما کله کله بحث کاوه، خو هغه دا و چې موږ ډېر خلک لرل او په دا میلیونونو میلیاردونو ډالر هم راغله. په دې کې دوی دومره یو فکر ونه کوي چې د پښتو ژبې د یو واحد لیکدود حد اقل، یعنی موږ ژبه بیا هم نشوي، ویناییزه ژبه بیا هم نه اصلاح کېږي که نه. تر ډېره پورې د محیط نه انسان متاثره دی، خو هغه لیک خو باید متحد شي. نو دوی یوه هڅه ونه کړه که نه، زموږ تمه وه. دوی کولی شوی چې په هغه اختلافي ټکو چې په لیکدود کې موجود دي دا راټول کړي او په دې باندې یوه مسوده جوړه کړي دې لپاره، او دا حل راوباسي. بناء بیا یې ما او تا او یا هر څوک چې مثلا ځان ته ژبپوه وایي دا رسمي د تکثیر شي، یو میاشت کار پرې وشي او بیا یوه غونډه راوغواړي د دې لپاره چې واحد لیکدود جوړ کړي. یعنې دا مصرف د دوی په وس کې و چې راوباسي. ډېرې بې ځایه پیسې په کتاب بالا شوي. نو که دا کار راتلونکي کې اوس کې ممکنه وي یو وړاندیز دی. یعنی زما سره خو طرح همدا ده. دا د ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. یو شی بل و چې د ژبې په پراختیا او پرمختیا کې فرهنګي، مثلا تاریخي، دینی او اقتصادي او سیاسي، دا 5 عوامل ډېر تاثیر لري په پراختیا او پرمختیا کې. پښتو ژبې ته که موږ وګورو، تاریخي اړخ هم پوره کړی دی، کلتوري او دیني هم، خو دا سیاسي او اقتصادي اړخ نه پاتې دي، ځکه یې د پراختیا او پرمختیا نه هم پاتې دي که نه. یعنې دغسې یو بل نظر هم شته. نو زما سره خو خبرې همدومره وې د معیار صاحب. یاغه تشه مې مازې ډکه